زه کابل کې د مهاجرینو یو کمپ ته راغلی یم. دلته دا ټول مهاجرین د مشرقي ولایتونو څخه رامهاجر شوي دي. راځئ چې ترې وپوښتو چې دوی څه مشکلات لري. ځان دې راته معرفي کړه، د خپل د ژوند کیسه راته وکړه، د خپل سخت ژوند کیسه راته وکړه. زه تمنا یم د کندوز نه راغلی یم. همداسې ماشومان مې زه وړکۍ وم، ما یې واده کړی ده. زه خپله کونډه یم، میړه مې څنډه ښه غټه و، راغلی یم دا ماشومان زه خپله ساتم. خاوند دې څه شو؟ خاوند مړ شوی ده، څنډه یې غټه و. هغه مانه مشر و، زه وړکۍ وم، ماته یې ورکړی و. دغه دا ماشومان ماته پاتې ده. دې ماشومانو ته نفقه څوک ګټي؟ زه خپله. څه کار کوئ؟ زه کاسې مینځم، د بل چا دیګونه مینځم، د چا ډوډۍ ماشومان ته مې راوړم خلاص. چې که څوک راکړي هغه راوړم، که نه یې راکړي نه راوړم، خلاص وچه ډوډۍ ورته راوړم. تاسو څه غوښتنې لرئ د چارواکو نه، دولت نه، تجارانو نه چې تاسو سره څه مرسته وکړي؟ ما سره مرسته وکړي. که زه څوک نه لرم، زه سرپناه نه لرم، زه خپله کونډه یم، همدغه ماشومان مې په ما که څه دي، ما سره مرسته وکړي. که زه مرسته نه ضرورت لرم. زه سخته ژوند لرم، سخته زندګي لرم. زه یوازې مور یم، که ماته څوک مرسته وکړي، اوس هم که چا ګوري ماته وګوري، که مرسته وکړي. زه یوازې ماشومان یم، مور یم، هېڅ شی کولی نه شم، زما د یو لاس نه هېڅ شی